الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وإذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زما محترم مسلمانان ورونو، الله رب العالمین مسلمانانو ته انسانانو ته د معاشره کې د زندگی تیرولو طریقه راشي. د هر سړی سره د وخت تیرول او معامله کولو الله رب العالمین او د الله رسول مسلمانانو ته طرز زندگی ورښولې. یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: انزل الناس منازلهم. د خلکو سره د هر چا د مرتبه موافق معامله ور سره و فرمایي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي: انزل الناس منازلهم. د خلکو سره د دوی د مقام او مرتبه مطابق معامله و فرمایي. څوک ستا د خدمت زیات احتیاجمند دي، ضرورتمند دي، د هغو زیات خدمت وکړه. څوک تا ته احتیاج او ضرورت لري، د هغو ضرورت ورپوره کړه. مالدار به د مسکین سره او زورور به د کمزور سره، خاوند به د زنانې سره، زنانه به د خپل خاوند سره، د هر یو د اغبل د حقوقو د ادای کولو کوشش کوي. بیا دا معاشره، دا ماحول، دا بیا جنت نظیر جوړیږي. دوستانو، نن ما غوښتل چې په بل موضوع باندې خبره وکړم، خو ناڅاپه موضوع بدله کړله. هغه دا چې د یو کونډ او د یتیم یو فریاد راته راغلی، نو په دې خاطر مې غوښتل چې په دې موضوع باندې بیان وکړم. دوستانو، عرض می دا کوي چې الله رب العالمین په قرآن پاک کې د یتیم په باره کې د یتیم سره د احسان کول، د یتیم سره صحیح معامله کول، د یتیم کفالت او خدمت کول، الله رب العالمین په قرآن پاک کې د دې حکم فرمایلی. او الله رب العالمین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام افضل الرسول، په تمام انبیاء علیهم السلام کې افضل محمد صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین دنیا ته یتیم راواستو. قرآن کې الله تعالی فرمایي: الم یجدک یتیما فآوى. الم یجدک یتیما فآوى. ای زما پیغمبره، ما ته یتیم راواستولې، فآوى بیا مې ته سر بلند کړې. ووجدک ضالا فهدى. او تا ته هدایت نو ملاو سوی، فهدا الله رب العالمین ته پیغمبر جوړ کې، ته یې سبب د هدایت جوړ کې. ووجدک عائلا فاغنا. الله رب العالمین فرمای
الله رب العالمین فرمایي چې ته مې صحیح شو او دا بند کړه او بټن ورته بند صحیح. الله رب العالمین فرمایي وجدک عائلا فاغنى، ته موږ فقیر او غریب پیدا کړی وي فاغنى، الله رب العالمین و بیا مې تا ته غنی، ته مې غنی کې مالدار مې کې. نو الله رب العالمین فرمایي الم یجدک یتیما فآوى، زما پیغمبره زما ګران رسوله ما ته یتیم پیدا کړی وي فاما الیتیم فلا تقهر، رسول الله ته حکم دادی فاما الیتیم فلا تقهر، په یتیم باندې به قهر نه کوي، په یتیم باندې به جبر نه کوي، په یتیم باندې به ظلم نه کوي، د یتیم سره به ناانصافي نه کوي، یتیم به په سر نه وهي، یتیم به ترپې نه، د یتیم حق تلفي به نه کوي، د یتیم مال به نه خوري، یتیم به نه ځوروي. حالانکه رسول پاک علیه السلام معصوم دی د ګناه. علما لیکي چې دا خطاب خو اصل کې رسول الله ته دی، رسول الله ته خطاب نه دی، دا ټول امت ته خطاب چې ستاسې پیغمبر چې افضل الرسول رحمت للعالمین محمد رسول الله، الله رب العالمین دنیا ته یتیم را واستوي، د دې صدا معلومیږي. او بیا هغه یتیم دومره سربلند کی چې در قیامت پورې الله رب العالمین د هغه یتیم نوم سربلند کی، در قیامت پورې به د دین باندې ټول انسانان عمل کی، د عشق ترانه به وای د هغه یتیم دی. نو ذکر رسول پاک علیه السلام ته فرمای چې از ما پیغمبره تا د یتیموالي زندگی لیدلې ده، ته یتیم پات سوی فاما الیتیم فلا تقهر، په یتیم باندې به قهر نه کوي، په یتیم باندې به جبر نه کوي، په یتیم به زور نه کوي. ذکر رسول پاک علیه السلام د یتیم ډیر ځای خیال ساتي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي انا وکافل الیتیم فی الجنه هکذا، نبی علیہ السلام دا دوی ګوتې داسې سره دا منځنۍ او دا سبابه د تسبیح ګوتې دا سره یو داسې کې رسول الله فرمایي انا وکافل الیتیم، زه او کم څوک چې د یتیم کفالت کوي، د یتیم خدمت کوي، د یتیم پالنه کوي، روزنه کوي، رسول پاک علیه السلام فرمایي زه او دا سړی چې د یتیم کفالت کوي فی الجنه هکذا، دا اسب په جنت کې سره نږدې لکه دا دوی ګوتې چې سره نږدې دي. رسول الله وایي زه او هغه سړی چې یتیمان ورپاته سو، کونډه او یتیمان ورپاته سو، بیا د هغه یتیمانو دیکبال کی، د هغه پالنه او روزنه کی، د هغه خدمت کی، د هغه تعلیم او تربیت کی، د هغه خدمت کی، د الله پیغمبر فرمایي دا سړی او زه دا به په جنت کې د اسې سره نږدې. نو دوستانو عرض مې دا کوي چې په معاشره کې که زموږ ستاسې یتیم وي، ګوره داسې نه چې یتیم راسه په تکلیف نشي، د یتیم په تکلیفېدو سره الله رسول په تکلیف کېږي، او د یتیم په تکلیف سره د الله رسول په تکلیفېدو بعد الله ته تکلیف رسیږي. نو په دې وجه که د چا په کورونو کې، د چا په معاشره کې، د چا په خپلوانو کې یتیم وي، باید چې هغه یتیم آزار نشي، د هغه یتیم سره ښه سلوک وشي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي من ضم یتیما الى طعامه وشرابه، کم سړی چې یتیم خپل ډوډۍ ته یا خوراک ته راولي حتی یغنیه الله وجبت له الجنه، وایي کم څوک چې یتیم د ځان سره په کاسه باندې کښېنوي، یتیم د خپل سترخان د ځان سره کښېنوي، د یتیم د خوراک او د شراب د څښلو انتظام کوي، الله رسول فرمایي در څو پورې چې دا یتیم د خپل ځان سنبالېدو پورې یعنی ځوانیږي، خپل ضرورت پوره کوي، نبی علیه السلام فرمایي وجبت له الجنه، دا سړی چې د یتیم کفالت یې وکړي پیغمبر علیه السلام فرمایي جنت ورته واجب دی، الله رب العالمین د ده دپاره جنت واجب کوي. یو عالم لیکي ولو ما لم يعمل شيئا، که څه نور هېڅ عمل نه وکړي الا ادا الفرائض، فرائض ادا کې نور هېڅ عمل نه وکړي، د یتیم دغه خدمت د جنت ته بیایي، دا د جنت ټیکټ دی. نو دوستانو عرض مې دا کوي چې باید د یتیم او د کونډې په معاشره کې د یتیمانو او د کونډانو خبرګیري وکړو، خپل اولاد ته هر څوک خدمت وکړي، خپل اولاد نن سبا د خپل اولاد هم فکر د خلکو سره نشته، بس دومره دی چې اولاد ته خوراک شاک نور حلال و حرام ته نه ګوري. هغه یو عالم خبره کوي وایي الله بلا به وکړي لور او زوی به په ماړه کې د مولا جواب څه کوي، د الله جواب هم غواړي. ډېر خلک داسې دي چې ورور یې مړ سي، ګران ورور یې مړ سي،
کونډه ورپاته سي، یتیمان ورپاته سي، بیا هغه یتیمانو سره ډیر بې دردي کوي، د هغه کونډه دی بولي لکه یو د مالی غنیمت شي. یعنی موږ تاسې چې یو حیوان د ګنجه څخه کور ته راولو لا هم ډېر دیکبال کوو، په ژمي او په ګرمي کې انتظام ورته کوو، مګر زموږ په معاشره کې عام طور داسې یي چې د کونډې سره خلک هغه روش نه کوي کم چې د خپلې بیبي سره کوي. د یتیمانو سره هغه روش نه کوي، هغه شان خدمت یې نه کوي، هغه پالنه او روزنه نه کوي کم خدمت کم پالنه او روزنه چې د خپل اولاد کوي. په دې وجه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې د یتیم کفالت وکړي، د یتیم پالنه وکړي، د یتیم خدمت وکړي، وجبت له الجنه. رسول الله فرمایي جنت ورته واجب. یو حدیث کې راځي چې در چا په سترخان باندې یتیم خوراک کوي، شیطان هغه سترخان ته نږدې نشي راتللی، بې برکتي هغه سړي رزق ته نږدې نشي راتلی، هغه به برکته ډک رزق. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ما قعد یتیم مع قوم على قصعتهم فيقرب الشیطان. د چا کاسه باندې چې یتیم، د چا په دسترخوان چې یتیم ناست وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغه یتیم په وجه باندې بې برکتي او شیطان د دسترخوان ته نه راځي. نو دوستانو عرض مې دا کوي که د چا په کورنۍ کې، د چا په خپلوانو کې کونډه او یتیم وي، د دې سره ډېر احسان وکړي، ډیر پالنه او روزنه وکړي. یو سړی رالی نبی علیه الصلاة والسلام ته شکایت وکړي، ولې د الله رسول ابو هريره رضی الله عنه روایت دی و شکا رجل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم قسوة قلبه. ول د الله پیغمبر زړه مې ډیر سخت، زړه نرم پچیش نرمیږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل امسح رأس اليتیم، د یتیم پر سر لاس را تیر کړه، الله به دې زړه نرم کړي. وطعم المسکین، غریبان او مسکینانو ته ډوډۍ ورکه، الله به دې زړه نرم کړي. د زړه نرمېدل بیا چې دی د چا زړه چې نرم وي د الله رحم په هغه کې راځي. او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په روی زمین باندې در ټولو بهترین کور د بیت الله شریف، د مسجد نبوي، د مسجد اقصی، د مسجد څخه بعد په روی زمین باندې، په دې ټول روی زمین باندې در ټولو بهترین کور هغه دی چې د یتیم سره ښه سلوک پکې کېږي، یتیم پکې نازول کېږي، د یتیم پالنه او روزنه په ښه طریقه کېږي، د یتیم د زړه سره لاس وړل کېږي. په کم کور کې چې یتیم نازول کېږي هغه کور د بیت الله شریف، د مسجد نبوي او د مسجد بعد په روی زمین باندې د مسلمانانو په کلیو په کورو کې په آبادی کې د ټولو سره بهترین کور هغه دی چې د یتیم ښه پالنه کېږي. حدیث الفاظ دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي خیر بیت فی المسلمین بیت فیه یتیم یحسن الیه. هغه کور دی چې د یتیم سره ښه سلوک کېږي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د ټولو څه شر، د ټولو څه بدترین کور هغه دی د مسلمانانو په آبادی کې، د مسلمانانو په کلی کې، د مسلمانانو په کورو کې د ټولو بدترین کور، د ټولو څه شریر کور، د ټولو څه منحوسه کور هغه دی چې د یتیم سره بد سلوک پکې کېږي، د یتیم سره ظلم پکې کېږي، د یتیم سره ناانصافي پکې کېږي، د کونډې او د یتیم حقوق پکې خوړل کېږي. پیغمبر علیه السلام د ټولو څه بدترین، د ټولو څه شریر، د ټولو څه منحوس کور هغه دی. په دې وجه دوستانو د یتیم او د کونډې خبرګیری په کول پکار دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي وشر بیت فی المسلمین بیت فیه یتیم یساء الیه. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من مسح رأس یتیم کان له بكل شعرة يمر عليها يده حسنات. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د یتیم پر سر چې چا لاس را تیر کړي، یو ور لاس را تیر کړي، د یتیم د سر باندې چې څومره بېشتان دي دومره نیکي الله تعالی په هماغه وخت کې د ده په عمل نامه کې لیکي. مفت یتیم په کور کې دی، بچی راسه یتیم رالی په سر د لاس را تیر کړي. علما محدثین لیکي چې صرف د یتیم په سر لاس را تیرولو سره دومره نیکي الله تعالی ورکوي لکه د یتیم په سر چې بېشتان دي. نو که څوک یتیم په خپل سترخوان کښېنوي، که څوک یتیم په خوله کې ډوډۍ ورکړي، که څوک یتیم ته د بازار څخه کپړه راوړي هغه ته ورکړي، یتیم ته کالي ور واغوندي،
د یتیم ته څپلۍ د بازار سره راوړي، د یتیم ته د تعلیم او تربیت، په یتیم باندې قرآن زده کړي، په یتیم باندې علم زده کړي، په یتیم باندې تعلیم وکړي، نو د دې سړي به څومره اجر چې صرف د یتیم په سر لاس را تیر کې. رسول الله فرمایي دومره اجر او ثواب لري لکه د یتیم په سر چې څومره بهشتان دي. یو صحابي پوښتنه وکړه و که څو واره یا رسول الله یو څوک لاس را تیر کې؟ نبی علیه السلام ولو مرارا، لس واره د یتیم په سر لاس را تیر که، لس چند الله رب العالمین دغومره نیکۍ درکوي لکه د یتیم په سر چې څومره بهشتان دي. په دې وجه دوستانو که زموږ په معاشره کې یتیم وي، یو سړی دا غواړي چې الله رب العالمین مې د مځکې په سر د جنت حقداره جوړ کړي، هغه چې د کونډې او د یتیم حق پالنه کوي، د یتیمانو سره دې ښه سلوک ښه احسان. پیغمبر علیه السلام فرمایي ومن احسن الی یتیمة او یتیم عنده كنت انا وهو في الجنة كهاتين. کم څوک چې د یتیم انجلۍ یا د یو یتیم الک سره احسان وکړي، ښه سلوک ورسره وکړي، ښه خدمت یې وکړي، ښه پالنه او روزنه وکړي، پیغمبر علیه السلام وایي زه او هغه به په جنت کې داسې دا دوې ګوتې رسول الله سره نږدې کړي، وایي هغه سړی به زما سره په جنت کې داسې. قرآن کې الله تعالی فرمایي ولا تأکلوا اموال الیتام. کې زموږ معاشره دا ده، دا ځکه وایم یو مولوي صاحب راته ټلیفون وکړي نن دا بیان چې کوم علاقه مشهور و چې کوم علاقه و څوک ولو والمفتي صاحب زموږ په علاقه کې زموږ په هغه کې یو سړی و د کور کفالت یې کوي، دوه ورونه دا یو ورور د ټول کور کفالت کوي، خو اکسیډنټ یې وکړي وفات سو، چې وفات یې سو دوه بچیان یې پاتې سو، یوه ښځه یې پاتې سو او مځکې یې پاتې سو، جایدادونه یې پاتې سو. بل ورور یې راولاړ سو د دې کونډې سره په زوره نکاح وکړه، ښځه یې په زوره راضي کړه. خیر وایي هغه زنانې وایي زموږ کور ته حال راستول چې زما سره د حیوان رنګه سلوک کوي. په ژمي کې مې په کوټه کې په کمره کې د ایټر او د انګیټۍ سهولت نه، او زما بچی سهار وهي چې د ورځې 250 روپۍ 300 روپۍ به دا زما بچی خامخا دل راوړي، دا تو د نو کالو بچی مې دی، وایي دا سهار بازار لیله کې ځه سوالونه کوه، ماښام تر هغه ساعته پورې، وایي داسې ورځې هم راغلي دي چې پر 12 بجې زما بچی د شپې راغلی، زه د خپل بچي ته انتظار یم. تاسې اندازه وکړئ دا سړی به د الله په حضور کې کم مخ ورپېشي. وایي داسې شپې هم راغلی دي چې په یوه بجه مې بچی راغلی دی کور ته، ولې چې پلار دا اکا 300 روپۍ ځین غواړي، که فکر کوي که ذکر کوي که غلا کوي. دا خلک به د الله په حضور کې په څنګه حالت کې د دې خلکو به زکندن څنګه. نو دوستانو عرض مې دا کوي چې که څوک په روی زمین باندې دا غواړي چې الله رب العالمین د جنت را سره وعده وکړي زه جنتي سم، هغه دې د یتیمانو سره ښه کړي. قرآن کې الله تعالی فرمایي او وایي د یتیم ځکه زموږ ځکه دا ټول دې سړي قبضه کړي دي، اکثر یې خرڅ کړي دي. زما د میړه زما د خاوند په میراث کې په لکو لکو روپۍ هغه کړي دي، خرڅ کړي دي، زما بچي او ماته یې ور پیم نه درا کړي. ځکه قرآن کې الله تعالی فرمایي ولا تأکلوا اموال الیتاما ظلما، د یتیمانو مال په ظلم باندې مه خورئ، د یتیمانو مال په ظلم باندې مه خورئ. بیا الله تعالی فرمایي ان الذين يأكلون اموال اليتامى، کم خلق چې د یتیمانو مالونه خوري ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، دا په دنیا د اور سکروټي خپل خېټه ته وراچي، خپل نس ته وراچي. وسيصلون سعيرا، الله تعالی ولمبو والا جهنم اور ته به الله تعالی وراچو. دا د جهنم انګار دی چې څوک خوري د کونډې او د یتیم حق خوري. خاوند یې وفات سو بیا ښځه لکه مال غنیمت دی بولي، یتیم داسې بولي لکه یو مزدور یو حیوان درجه له نور. اوس مې ویله پیغمبر علیه السلام وایي په روی زمین باندې د مسجد څخه بعد د مسلمانانو په آبادي کې در ټولو بهترین کور هغه دی چې د یتیم سره ښه سلوک کیږي، یتیم پکې نازول کیږي، او د ټولو څخه بدترین کور هغه دی چې یتیم سره ظلم کیږي. یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي اجتنبوا 7 الموبقات،
و برباد کوونکي شیان و هلاکوونکي شیانو څخه اجتناب وکړي، پرهیز وکړي. صحابه ورته ویل یا رسول الله وما هي هغه اوه شیان چې سړی بربادوي او تباه کوي هغه چیشت؟ نبی علیه الصلاة والسلام اوږده حدیث دی، الاشراک بالله، شرک کول، زنا کول، شراب څښل، واکل مال الیتیم، د یتیم مال خوړل، دا سړی بربادي ته رسي، دا سړی هلاکت ته رسي، دا سړی جهنم ته رسي، دا سړی ذلیله کوي چې څوک د یتیم مال خوري. په دې وجه دوستانو که چیرې په یو کور کې د یو چا سره یتیم وي، د یتیم سره بهترین سلوک باید وشي. پیر ذوالفقار صاحب دا واقعه ما وختیم بیان کړی، هغه یو واقعه بیانوي، و په یو علاقه کې یو سړی وفات شو. د وفات بعد یو دوه درې بچان یتیمان او کونډه پات شو. دې سړي به مزدوري کوله، روزانه به کوله، هغه د خپلو بچانو د خپل کور والا کفالت به کوي. د مور دغه یو مور پلار نه و، دغه یو سر چې کله وفات سو، زموږ تی پښتانه بس یو دوه درې ورځې په پاتیه کې یو درې څلور ورځې ښه ګرما ګرمي پښتنه رښتنه کوي، لیکن چې وخت تیر شي بیا دا پښتنه نه کوي چې د دې یتیمانو به ګذر بسر څنګه وي، د دې به څنګه زندګي تیریږي. نو وایي دوه درې ورځې چې وسوې خو خلکو څه وړل راوړل، درې څلور ورځې بعد بیا هغه د خلکو تګ راتګ وي، څه وړل راوړل ختم شو. یو هفته چې وسو ښځې یو څو ورځې ګزاره وکړه، یو څو وخت بعد چې ډېر وږي سو، په کور کې شی نه و، نه د کور څه کباړ مباړ و، څه اوسپنې و، څه پلاستیکي و، دا شانې کباړي ته وروړو، هغه خرڅ بیا د کور یې څه انتظام وکړو، هغه بیا ختم سو، هغه بیا ختم سو. بیا یو څه د کور باقي مانده شی و هغه واخیست، خو خیر په کور کې چې څه د خرڅلاو و کباړ وایي ټوله خرڅ کړه. آخري حد دې ته ورسېدی چې لوږه سو، په کلي په محله کې چا پوښتنه نه باندې کوله. نو وایي هغه مشر لور چې وله هغه د ډېرې لوږې څه تبه سوله، تبه یې سوله. اکشنی بچی ورته رالی، ول مور هغه ورته وله زموږ خورکۍ به کله مړه کېږي؟ هغه ورته ولې؟ ول نو که مړه سو بیا به خلک بیا موږ ته ورجې و غوښې و بیا به شی راوړي. صحیح سو. نو ویا مور اولاد چې د اولاد خو ډېر هغه دی، مور چې دا واورېده نو الله ته په ژړا سو، ویل الله نور امتحان مه راکوې، زنانه یم، نازک صنف یم، مجبور یم یا الله ته زما ناره واورې. وایي په محله کې یو شرابي و، مشهور شرابي و، وایي هغه ناست کور والا سره، کور والا ته ویل پلاني یتیمان هله ډوډۍ کته سالن تیار کړه، هغه ته یې در واخلو. وایي هغه له چې راوړه دروازه یې ور وټکوله، هغه زنانې یتیمانو ته یې ډوډۍ ورکړه، سالن یې ورکړه. هغه زنانې سرتور کې یو دعا ورته وکړه، او بیا زنانې ته وویله چې تر څو پورې چې زه یم ما چې کور کم شی خواړي هغه به تا ته هم در کوم، سهار و ماښام که ته څوک لرې راسته و که نه زما کور والا زه وم زه یې درته راوړم، که نه زما کور والا یې درته راوړي. صحیح. وایي هغې ورته سرتور کړي، ویل ای الله ته خو په خپل کور کې دته مرګ ورکړې، ای الله ته په خپل کور کې خپل دیدار نصیب کړي. د دې سړي متعلق وایي د وخت یو مالداره سړي خوب ولید، هغه سړي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې رالی، د دا سړي په باره کې ورته وویله چې دا سړی به په خپل خرچ باندې حرم شریف مکې مکرمې ته راولي، عمرې ته راولي. هغه یو ورځ خوب ولیدی نظر اندازه کې، دویم ورځ خوب ولیدی، دویم ورځ نبی علیه الصلاة والسلام بیا ورته وویل او دغه سړي نمبر یې ورکړ. دریم ورځ بیا خوب ولیدی، رسول الله ورته دا نمبر دی آل ورسره وکړه. دریم ورځ چې رالی سره ټلیفون وکړي، پلانې او پلانې یم و یار ستا سره ملاقات کوم، راسه پلانې ځای کې چې ورله رالی، ول زه تا عمرې له بیایم، عمرې له دې استم. هغه ورته زه خو یوازې نه ځم. صحیح سو. هغه اول دا خبر ورته وکړ زه خو لمونځ لا نه کوم، ته مې ګرځه عمرې له بیا، او زه شراب څښم، ما درننه مسجد کې الله اکبر نه دی کړی او ته ما عمرې له بیا. هغه ورته ویل چې زه تا عمرې له بیام. نو ده ورته وویل چې شرط یو دا دی چې ته به راسره زه در اوسه مسجد له نه یم تللی، دا مکه شریف خو نو بیا جلا یو سفر دی، د عمرې له بیا زه ناولده یم. هغه ورته ویل سید
چې روان شو هغه وسو یا سړی ورته وایي چې دا ملګری چې کله موږ طواف وکړي صفا مروه مې وکړه عمره مې وکړله عمره ادا سولو وایي په دویم طواف د چکر کې د دې سړي حالت بدل شو د تګه مخکې وایي دې سړي ما ته وویله چې زه لمونځ نه کوم زه شراب څښم ول ما لار شي چې دی راځه حرم شریف په دویم چکر کې د دې سړي کیفیت بدل شو وایي چې کله عمره ادا سوله صفا مروه وسو نو ځو وایي چې راتلل د بیت الله شریف ته داسې کتل نو ما ته وایي وایي دا نه د معلومه چې دا اول بار راغلی یم بیا راسم که نسم را که ستا اجازت یې زه به دا مقام ابراهیم سره یو 2 رکعته نفل وکړم ما ورته ویل زه به هم وکړم کښېنستو چې رالو وایي چې مقام ابراهیم ته رالو ما 2 رکعته وکړل دی په اول رکعت کې په سجده دی بیا پروت نو زه خو ډېر صبر مې ورته وکړي اخیر مجبوره سولم غږ مې پر وکړي جواب نه راکړي مال اوس که زه لاس ور وړم بیا دا پولیس سره ته ونه وایي وایي پولیس ته مې وویل مال دا سړی ډېر وخت کېږي زما ملګری دی پروت یو هغه چې لاس ور وړي دی رایلاس وفات شوی نو دې سړي بیا راوړي ځان سره بیا کور والا راوبلله ول دې سړي کم عمل کړی هغه ول نور خو یو عمل نه و کړی لمونځ به یې لا نه کوئ زما به ورسره جنجال و په لمانځه باندې شراب به یې څښل زما به د شراب ورسره جنجال مګر یو عمل یې شاید کړی دی زموږ په علاقه کې زموږ په کلي کې یو سړی وفات سو کونډه و یتیمان یې پات سو د هغه یتیمانو ته دا د ډوډۍ د دا انتظام د کفالت یې وکړي وایي کېدلی شي دا عمل د الله په دربار کې قبول شوی نو دوستانو عرض مې دا کوي چې په معاشره کې د چا یتیمان وي باید د یتیمانو سره ښه سلوک ښه احسان ذکر رسول پاک علیه السلام فرمایي زه او د یتیم خدمتګاره د یتیم انا وکافل الیتیم کهذین زه به داسې که هکذا څوک چې د یتیم کفالت کوي رسول الله وایي زما سره به په جنت کې داسې او یو حدیث کې راځي زموږ په معاشره کې د کونډې سره داسې معامله کیږي لکه یو بیخي یو د مالی غنیمت یو حیوان سره داسې روش نه کیږي لکه د کونډې او د یتیمانو سره نبی علیه الصلاة والسلام رسول پاک علیه الصلاة والسلام د اختر مبارک ورځ دا د بخاري د ابن ماجه روایت دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي نبی علیه السلام عیدګاه مسجد ته را روان دی عیدګاه ته اختر ورځ نو په لار راځي تاسو ته معلومه ده زموږ د اختر ده چې د کوچنیان خلک وایي اختر اصل د کوچنیانو اختر خوشحالي د کوچنیانو انو یو بل ته چپلۍ ورښکاره کوي زما څنګه ښې چپلۍ اول زما څنګه ښه صدرۍ ده څنګه ښه خولۍ ده کوچنیان په دا ورځ باندې خوشحالي نوي کالي په ټول کال نبی علیه الصلاة والسلام په ګلۍ کې را روان دي په کوڅه کې را روان دي کوچنیان دي سره هغه دي خوشحالي کوي د اختر ورځ یو هلک چې ولې دی هغه هلته ناست دي پریشانه دی ژاړي نبی علیه السلام ورلی موږ باید په معاشره کې که لوی دی که کوچنی دی د هغه حال وپوښتو ول بچې ولې ژاړې ولې پریشانه وایي هغه ورته یا رسول الله زه یتیم یم زموږ په کور کې دومره لباس نشته چې الله تعالی چې ما ته خپلې مور راغوستی وای زما پلار شهید شوی نبی علیه الصلاة والسلام سترګې د اوښکو ډکې شوې بچې یې راواخیستې چې راغلی عیدګاه پر خپل ځای پاته د صحابه په عیدګاه کې انتظار چې نبی علیه السلام اختر لمانځه ته راځي نبی علیه الصلاة والسلام راوړي حضرت عایشې ته ویل حمیره دا د عایشې د نبی علیه السلام د ناز نوم و چې یا حمیره ای حمیره د جنت ټوکړه مې راوړې ده د جنت ټکټ مې راوړی دی ورته ویل چیش دی یا رسول الله ول دا یتیم دی اله زر که یتیم ته ویلم به غسل ورکړه سر ورغوړ که سترګې ورته ورې که ول یا رسول الله لباس نسته کپړی نسته نبی علیه السلام خپل چادر یو روایت کې راځي چې خپله چپنه دا خطیبانې چې آیا غوندې ده د اختر و د جمعو په هغه کې خپله چپنه یو روایت کې راځي چې چادر خپله غریده او پټو یې راواخیستې دا یې ځله نیمه کې ول دا یو ورلنګ که پرتوک په ځای او بل سربیره پر واچو خپل رده خپل چادر رسول الله ورکړي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام هغه را روان سو نبی علیه السلام ولیا په خپله وژه باندې کښېناوی را یې وایستي عیدګاه ته را روان دی رسول پاک علیه السلام وایي چې کله هغه نورو هلکانو ولیدي ټول په ژړا سو ولو کنا یتاما کاشکې چې نن موږ هم یتیمان وای د رسول الله په وژه به ناست موږ په هغه نبي باندې کلمه ویلې ده پیغمبر خو د یتیم بغیر د اختر لمونځ نه ادا کوي خپل پټو یې ورته نیمای کوي د یتیم لباس یې کوي او زموږ په معاشره کې د یتیمانو سره څه سلوک کیږي دا خلک
د دې خلکو دې په خپل زکندن وویریږي. یو عالم لیکلی دی کم څوک چې د کونډې او یتیم سره ظلم کوي د دې سړي زکندن به ډېر سخت وي، د دې سړي مرګ به ډېر سخت وي، د دې سړي د روح وتلو کیسه به ډېره سخت وي. دوستانو عرض مې دا کوي چې د یتیمانو او د کونډانو سره یو حدیث کې راځي چې ترزقو تاسو ته الله رزق درکوي بسبب بضعفائکم ومرضاکم، ستاسو سره چې کم معذوران دي معذور دي یا کم ضعیفان دي یا کم زنان دي کم کونډان دي د هغه په سبب خو تاسو ته الله تعالی رزق درکوي روزي درکوي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي عن صفوان عن النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الساعی علی الارمله، کم څوک چې کونډانو کفایت کی، د کونډانو خبرګیری کی، د هغو سره احسان کی، علی الارمله والمساکین، کم څوک چې د یتیمانو او د کونډانو خدمت کوي، کل مجاهد فی سبیل الله، هغه داسې دی لکه مجاهد د الله په لار کې چې وتلی. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او کلذي هغه دی یصوم النهار ويقوم الليل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د یتیم او د کونډې کفالت کوي، خصوصا د کونډې زنانې کفالت کوي، د هغه خدمت کوي، د هغه ضرورتونه پوره کوي. پیغمبر علیه السلام وایي داسې دی لکه یو سړی چې ټول زندګي د ورځې روزی او د شپې په نفلو ولاړي در سره. یو سړی ټوله ورځ روزی او ټوله شپه په نفلو تر سهاره ولاړ وي، دومره اجر نشي ګټلی لکه د کونډې کفالت او ضرورت چې پوره کوي. په دې وجه دوستانو د کونډانو دا زموږ معاشره کې یو بل مرض هم دی. یو سړی چې پیسې پیدا کړي مالدار شي نو دویم واده کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څو نکاحوې کړي وې، یوه هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور حضرت عایشه وله چې هغه مخکې نکاح نه وې سوې، نور ټولې داسې زنانو سره رسول الله نکاح کړې وه چې یا به کونډې وې چا به پوښتنه نه باندې کوله، د هغه د دلجویي دپاره نبي علیه السلام ورسره دویم و دریم واده کړ. یا به کونډې وې یا به طلاق سوې وې یا به دغسې پر کور باندې ناست وې یا به په شکل او په صورت باندې به دومره حسینې او دومره خوبصورت او ښایسته نه وې، نبي چا به پوښتنه هغه باندې نه کول، د هغه د دلجویي دپاره به رسول الله ورسره نکاح وکړه. موږ په پښتانو کې چې پیسې پیدا کړي سرمایه پیدا کړي نو بیا د 15 کالو سړی د 20 کالو نجلۍ غواړي او په څو هم غواړي په 30-40 لک روپۍ غواړي. څو عمر به دې پاتې د 15 کالو بعد؟ نو بیا د هغه حقوق هم ادا کولو کې کوتاهي ځینې کېږي. ولې دا کونډې د دې کفالت د دې کونډې سره نکاح د دې طلاق یافته چې په کور باندې ناست، ځکه رسول پاک علیه صلات وسلام فرمایي دوستانو د کونډانو د یتیمانو سره احسان وکړو. رسول الله وایي چې په کم سترخان یتیم ناست وي هغه رزق بیا نه کمیږي، هغه رزق ته شیطان بیا نسي راتللی، چا په کاسه باندې چې یتیم خوراک او نو څوک نبی علیه الصلاۃ والسلام یتیم نجلۍ یا کونډه ښځه د دې کفالت کوي دا دومره اجر او ثواب لري لکه یو سړی چې ټول عمر روزه یې او ټوله شپه د الله په حضور کې په عبادت باندې ولاړ. په دې وجه دوستانو عرض مې دا کوي چې په معاشره کې کمزوران ضعیفان خصوصا کونډې او یتیمان د دې موږ خبرګیري وکړو. الله رب العالمین دی موږ ته چې څه وویل څه واورېدل په دې باندې عمل کړو توفیق را نصیب کړي. الله دې مې د خپلو غریبانو محتاجانو او د کونډو د یتیمانو سره د احسان او سلوک کول توفیق را نصیب کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام یتیم ولو، زموږ پیغمبر یتیم و، لہذا د یتیم سره احسان کول پیغمبر علیه السلام وایي دی لکه زما سره چې احسان وکړي. چا چې د یتیم سره احسان وکړي د زما سره احسان وکړي، او چا چې د کونډې سره احسان وکړي رسول الله وایي د دې بدله به د قیامت پوره زور کوم. الله رب العالمین چې څه وویل څه واورېدل په دې باندې عمل کول توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.